له افغانستانه لرې د اوسني حکومت پر ضد اقدامات. تازه یوه نوې جبهه جوړه شوه. سلامونه او ستړي مشئ. هیله ده چې دا خبر تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پخواني پوځ لوړپوړي نظامي چارواکي جنرال سمیع سادات لخوا د طالبانو پر ضد نوې جبهه جوړه شوه. نوموړي یادې جبهې ته د متحد افغانستان نوم ورکړی دی. د یادې جبهې پرانیز غونډه په امریکا کې هلته د میشتو پخواني چارواکو او سیاسیونو لخوا جوړه شوې وه. غونډه کې جنرال سمیع سادات د یادې جبهې 15 اهداف بیان کړل. هغه ویل د طالبانو پر ضد د یادې جبهې یو مهم هدف د دوی له منځه وړل او د افغانستان اسلامي جمهوریت بیرته احیا کول او منځته راوړل دي. سمیع سادات ویل چې د ملي بیرغ او ملي سرود په شمول د ټولو ملي ارزښتونو بیا راژوندي کول هم یو مهم هدف دی. د ویل چې طالبان یوه تروریستي ډله ده او له هرې ممکنې لارې به یې د لمنځه وړلو هڅه کوي. سادات خپل دریم مهم هدف هم بیان کړ او وویل چې د افغانستان د 2002 اساسي قانون بیا نافذول هم یو هدف دی. نوموړي همدارنګه نور اهداف هم بیان کړل. د طالبانو پر ضد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د تیر نظام چارواکي بیلابیلې غونډې او جبهې جوړوي، خو یوازې تش په نوم جبهې رامنځته کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې کوم نظامي حضور نه دی لیدل شوی. د اسلامي امارت ویاندویانو او لوړپوړو چارواکو تر اوسه د جنرال سادات د جبهې جوړولو ته هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. خو اوس مهال طالبان د افغانستان پر اقتصاد او بیا رغونه مصروف دي چې د دې ډول کړنو پر وړاندې هیڅ غبرګون نه ښایي.